درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. سرچینې وایي چې ډاکټر رمضان بشردوست د وزیر په کچه د افغان سرې میاشتې د لوی مشر په توګه په نوې واکمنۍ کې ټاکل شوی. افغانان وایي موږ باوري یو چې ډاکټر بشردوست به وکړی شي د نړیوالې ټولنې مرستې راغونډې او رختوالو وګړو ته به یې ورسوي. د افغان سرې میاشتې لومړنی مشر د پخواني ټولواک یا پاچا مشر زوی او د سلطنت وکیل شهزاده احمد شاه جان و. د چین بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالب ډلې نوې کابینه چې د تیرو 3 اونیو ګډوډیو مخه یې نیولې هرکلی کوي. چین دغه راز له افغانستان څخه د امریکا بې پازې وتل غندلي او ډیروي چې د طالب ډلې نوې کابینه به د ټیکاو پر راوستلو کې مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې د طالب ډلې نوې واکمنۍ سره به $1 میلیونه بیړنۍ مرسته وکړي. په امریکا کې د افغانستان پخوانی استازي رویا رحماني وایي له افغانستان څخه د ولسمشر غني پر تېښته د شرم نه ګیره احساس کوم. نوموړي ډیروي چې تیره واکمنۍ په پیلات یا فساد کې ښکېله وه او همدا لامل و چې د ولس او واکمنۍ ترمنځ واټن هم ډیر شوی و. رحماني داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پخپله هم د استازولۍ په یو دیوال جوړولو کې د لویو بډو اخیستو دوسیه لري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.